استاد محترم بالخصوص ځوان نسل په اوس وختونو کې کله چې دوی ځان ته وي یا کله تشناب ته دننه کېږي یا مثلا بل ځای کې دوی د لاس نه کار اخلي په عامه اصطلاح د لاس سره زنا کوي دواړه خبرې وڅېړو آیا اسلام مبارک دین پر دې موضوع باندې څه وایي اسلام مبارک دین دغې موضوع په اړه څومره یادوري کړې او اما د ارواپوهنې او د سایکالوژۍ له امله به یې وڅېړو چې آیا دغه کس چې په دغه مرض باندې اخته دی د کومو ننګونو سره لاس وګري باندې په دې باندې به سره غږیږو بحث به کوو لومړی تاسو ته راځم چې څوک چې د لاس نه کار اخلي په عامه اصطلاح موټی وهي آیا اسلام مبارک دین دغې موضوع پر مورد څه وایي؟ مننه ډېرې مهمې مسلې ته د اشاره وکړه چې نن وخت کې ځوان نسل په دې باندې ککړ دی او د دې عوامل چې دي متعدد دي یو عامل یې دا دی چې ټولنه کې دغه کوم ناوړه فرهنګ چې مسلط دی چې ولور دی او د خپلو لورانو خورانو خرڅول دي او ورسره بیکاري ده فقر دی بیچارګي ده مسافري ده یو عامل یې دا دی چې دا ځوانان دې کار ته مخه کړو او دا کار په مجموع کې که چېرته موږ د رسول الله سلام او حدیث ته مخه وکړو هغې په دې باندې لعنت ویلی ان تر دې پورې چې د ده د لاس دغه کومه نطفه چې ضایع کېږي دا به بیرته ژوندی کي روح به پکې اچول کي او دی به له ګریوان نه نسي چې تازه ولې ضایع کړم جناب سرکوټوال صاحب که چېرته راشو په نطفه باندې داسې لنډ وغږیږو نطفه یا سپرم یا د مني اوبه دا هغه ماده ده چې انسان ځنې پیدا کیږي لکه په صورت علق کې هم ورته اشاره کړې ده نو په مجموع کې که موږ تاسې دغه خبره رامنځته کړو د نطفې حفاظت لومړی په مسلمان فرد نر او ښځه باندې ضروري دی دا باید زیان نشي ضایع باید نشي کله چې نطفه په تخمه کې ځان ونیسي بیا د تخمې چې کله شکل پیدا کړي دې ته جنین یا جنین ویل کېږي د دې حفاظت دی که چېرته خدای مکړه نطفه څوک له منځه وړي له لاس نه کار اخلي یا کومه بله وسیله په کار شوي د دې هم پوښتنه شته ده او که چېرته بیا دغه نطفه په تخمه کې ځای ونیسي دې ته شکل خدای پاک ورکړه او دا سخت کا یا د پچکارۍ په واسطه باندې او یا د ټابلیټ په واسطه باندې د دې مثال داسې دی لکه څوک چې د ځمکې په مخ کې یو انسان فرد قتل کو یعنی د دغه جنین قتل د مور په ګیډه کې دا په مشابه د قتل د یو انسان د ځمکې په مخ باندې دی نو اوس کې په دې کې دغه ټولنې مختلفې دي اسلامي ټولنه خو دا اجازه نه ورکوي او دا حتی دې ته یې ملعون ویلی دی او د طبي له نګاه نه که چېرته یو سړی یعنې لاس وارې له خپل ښځې سره چې په نکاح یې کړې ده کوروالی یې وکړه نو دا را تاوان نه لري لکه یو سړی چې یو ځل مثال لاس نه کار واخلي د په ذهن او فکر او په مغزو د ټول قوت له منځه وړي د ټول قوت له منځه وړي نو اسلامي ټولنه په دې کې ډېره جدي ده او په شریعت کې په بعضو مواردو کې د دپاره تعزیر هم شته دی ولې په غیر اسلامي ټولنو کې دا کار بیا جرم نه دی او دوی د خپل شهوت قضا په خاطر باندې نه تنها چې دوی له لاس نه کار اخلي بلکې له نکاح نه پرته دوی له مخالف جنسه یا هغه سره هم جنس سره لا حیوانات سره هم خپل استفاده کو او دوی خپل نطفه نه وړي او په میلیونو په لکونو نطفه روزمره په غرب کې له منځه وړل کېږي جنین سخت کېږي او نور زناګانې او لواطتونه د شان هلته یو عادي کار ډېره مننه استاد محترم اسلام الحمدلله ډېر مبارک دین دی او ډېر سپېڅلی دین دی او ډېر واضح دی ټولو دپاره اسلام مبارک دین د دې خلکو پر مورد داسې ویلي چې څوک مثلا دغه یو نطفه ضایع کړي نو دا په خپله ډېر یو لوی جرم دی الله تعالی ډېر سخت خفه کېږي استاد محترم باوجود چې دلته اخروي زیانونه لري موټی یا جرګ اخروي یا هم له لاس نه کار اخیستل خو دنیوي تاوانونه یې څه دي دنیوي تاوانونه یې دا دي لومړی خبره دا ده دایمن به د ده په ذهن باندې یو ډول فرشر موجود وي د ده ذهن باندې به یو ډول بوج پروت وي هیڅ وخت به د ذهن له ستونزو نه خالي نه شي هر وخت به د په ذهن کې یو ډول ستونزې موجودې وي
دوهمه خبره دا ده چې موټی یا جرګ وهل انسان ته د بې اولادۍ تکلیف رسوي. موټی وهل انسان بې اولاده کوي. که څومره هم دا بیا ډېر لوی مثلا ډاکټرانو ته لاړ شي په ډاکټرانو وګرځېږي یعنې هغه د اولاد د راوړلو قوه په ده کې کمه وي. درېیمه خبره دا ده چې موټي د جرګ وهلو سره د انسان د ژر انزایل کېدو سرعت د انزال چې ورته وي په دې مرض ډېر زر اخته کېږي. او څلورمه تر ټولو خطرناکه بیماري چې انسان ته په دې باندې انسان اخته کېږي چې څوک د لاس نه کار اخلي د هډوکو درد دی. یعنې د ده هډوکي به ډېر سخت او ډېر شدید درد کوي په هر حالات کې. که هغه مثلا د ملاستې په حالات کې، هغه د حرکت په حال کې، په هر حالات کې د بدن هډوکي به داسې درد کوي لکه چا چې په تبره وهلی. او پنځمه تر ټولو خطرناکه هغه تاوان چې دی چې څوک د لاس نه کار اخلي هغه دا ده چې دلته به د وخت په تېرېدو سره یا مثلا د عمر په تېرېدو سره به د ده یعنې عمر راکمیږي، لنډېږي، عمر به یې کمیږي، عمر به لنډېږي او حوصله به یې له منځه ځي. یعنې دی هغه دنیوي تاوانونه دي چې انسانو سره مواجه کېږي. له ټولو ځوانانو څوک چې په دغې مرض باندې اخته دي له ټولو نه مې تقاضا او غوښتنه دا ده چې باید د دغې مرض څخه په جدي توګه یعنې لږ ته نه فاصله واخلي، ډډه وکړو او ډډه وکړي. خدای مو کړي چې الله تعالی هم ترنه خفه نه شي او دنیا هم خرابه نه شي. ولې دلته دوه تر ټولو لوی زیانونه لري چې یو دنیوي تاوانونه دي او دوهمي اخروي تاوانونه دي چې په اخروي تاوانونو باندې تاسې په واضح ډول وغږېدئ او دنیوي تاوانونه یې دا دي چې ما درته پېښ او لوی علاج یې دا دی چې نکاح وکړو واسي وي، خیر مصارف دې کم کو، خلک دې پلاران دې هم د خدای نه وویرېږي. دغه ناوړه رواجونه دی چې کوم نن په ټولنه کې مسلط دي دا د شریعت سره په ټکر کې دي دا شاید له منځه یوسي. نو دا یې ویل بالکل اوس هم درم زه د یو شي په لټه کې ما په دې اړه غواړم مبارزه وکړم. دا غږ دې باید د لیدونکي سره بدل کړي. دا د ولور کلمه نه ده، دا باید له منځه لاړه شي او دا په شریعت کې نشته. مهر دی، دا باید له منځه لاړه شي. مهر دی هماغه کوم چې مقدار مهر دی هماغه باید ورکول شي شرعي، هماغه باندې باید بسنه وشي. دغه د ولور کلمه باید بیخي له منځه لاړه شي. که هغه زه یم که هغه ته یې که د ټولنې هر فرد وي. ولې ولور دلته اوس یو ډول رواج او فرهنګ ګرځېدلی زموږ اساسي په ټولنه کې، خو مګر باید دا له منځه لاړ شي. له ټولو پلرونو نه مې تقاضا او غوښتنه دا ده چې هېڅ وخت یې په خپل لورګانو باندې سوداګري نه کوي. ولې که دوی سوداګري پرې وکړي د لور ژوند به یې هم تریخ وي، د زوم ژوند به یې هم تریخ وي او دوی به هېڅکله د یو ښه ژوند خاوندان نه اوسي.